بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. محترمه دوستانو، که تاسو د لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب سره بټن چې تاسو ته معلومیږي په هغې باندې کلیک وکړئ او په څنګ د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا شي چې هر کله تاسو ته نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته ډېر ژر د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. نو محترمو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې تاسو ښاغلو ته زه لرم چې څنګه د کمپیوټر د کسټمایز په برخه کې مونږ درس ویلی دی. دوهم درس به مونږ د کمپیوټر د سټارټ مینو کسټمایز برخه مو ویلې ده. نو راځو د کمپیوټر د سټارټ مینو باقي پاتې درس ته ورځو، هغه هم تاسو ته نن ورځ انشاءالله وایم. نو راځو د سټارټ مینو خصوصیات مونږ سره پاتې وو. پراپرټیز ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته ځو، راځو سټارټ مینو ته. په سټارټ مینو کې مونږ د کسټمایز برخه پرون ورځ ویلې ده. انشاءالله نن ورځ به مونږ د کمپیوټر د پاور اکشن د بټنو په باره کې خبرې کوو. راځو که چې ته مونږ په سټارټ مینو باندې دلته کلیک وکړو او دلته مونږ سره اوس په دې برخه کې چې لیکل شوی دی شوت ډاون لیکل شوی دی. که دغه شوت ډاون په ځای باندې مونږ همیشه دپاره یو بل کمانډ مونږ اپلای کړو، هغه هم راوستلی شو. دې دپاره به تاسو بلا بشئ دلته په دغه پاور اکشن بټن کې به تاسو د شوت ډاون په ځای باندې مثلا شی راوستل غواړو، هایبرنیټ راوستل غواړو، نو دلته به هایبرنیټ ته به ټیک مارک تاسو دلته آن به کوئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په اپلای باندې کلیک وکړو سټارټ مینو ته بیرته لاړ شئ. ګوره د شوت ډاون په ځای مونږ ته هایبرنیټ لیکلی دی. همدا رقم ته مونږ سره که د هایبرنیټ په ځای باندې یو بل اپشن مونږ راوستل غواړو، نو هغه مونږ راوستلی شو. نو دلته به فقط سلیکشن دی، نوره څه کوډینګ موډینګ نه غواړي، اسانه خبره ده. نو دلته به څه ورته مثلا که مونږ لاګ اپ راوستل غواړو، لاګ اپ ورته انتخاب کړئ، اپلای به کوئ، اوکې به کوئ. نو کله مو چې اوکې کړو دلته اوس تاسو سټارټ مینو ته راشئ، نو دلته وګوره لاګ اف په دې برخه کې اوس لیکلی دی. که دغه مو نه وي خوښ او بل یې راوستل غواړئ، پراپرټیز ته به لاړ بشئ، سټارټ مینو ته به لاړ بشئ او پاور بټن اکشن ته به لاړ بشئ، بل یو به تاسو انتخاب کړئ. دغه هر یو چې تاسو انتخابوئ هغه ورته انتخابولی شئ. که بیرته شوت ډاون راوستل غواړئ نو شوت ډاون به ورته تاسو انتخاب به کوئ، اپلای به کوئ. کله مو چې دغه اپلای کو، اوس سټارټ مینو ته لاړ شئ. په دې برخه کې ګورئ نو اوس شوت ډاون دلته لیکل شوی دی. اوس راځو په دغه برخه کې یو څه خبرې دي کوو. د سویچ یوزر په واسطه باندې موږ کولی شو د یو یوزر څخه بل یوزر ته هم لاړ شو، یا موجوده یوزر بند کړو موږ او په بل یوزر کې کار شروع کړو. د لاګ اپ په واسطه باندې موږ کولی شو د لاګ اپ کمانډ په واسطه کولی شو چې د کمپیوټر د یو یوزر موږ ټیکار کوو او غواړو هغه یوزر بند کړو، دوهم یوزر ته لاړ شو، نو د هغې په واسطه باندې هم تللی شو. د لاک کمانډ په واسطه باندې کولی شو چې زموږ کمپیوټر چې کوم کوډ اخیستی وي هغه کوډ زموږ بیا زموږ نه کوډ وغواړي. مثلا کوډ مو ورکړی دی، زموږ ضروري کار پیدا شو، یو څو دقیقو یا یو څو ثانیو ته مصروفه شو چې زموږ کمپیوټر کې ضروري اسناد یې څوک یې ونه ګوري، نو لاک باندې کلیک وکړئ، ستاسو کمپیوټر به بیرته به چې بیا خلاصوئ تاسو ستاسو نه به پاسورډ به غواړي. بیا ریسټارټ په واسطه باندې کولی شئ چې ستاسو کمپیوټر کوم لوډینګ ورباندې راغلی وي یا کوم کمانډ ورباندې نه اپلای کېږي، کوم نوی سافټویر هم انسټال کړی هغه ریسټارټ غواړي، نو ریسټارټ معنا بیا چالانېدل. ستاسو کمپیوټر به چالاني، یو ځل به بند شي، په اتومات ډول سره به بیرته به خلاص به شي. بل کمانډ چې بیا ورپسې دی د سلیپ په نامه دی. د سلیپ په واسطه که ستاسو په کمپیوټر کې تاسو لګیا وئ کار کوئ، یو څو دقیقې مو یو چېرته تګ ته ضرورت شو، یو چېرته ځئ یا چای څښئ او نور کمپیوټر کې کار کول نه غواړئ او ستاسو کمپیوټر د برق مصرف کمښت راولي، نو چې تاسو بیا کمپیوټر ستاسو د برق ذخیره ستاسو ته پاتې شي، نو سلیپ باندې به کلیک وکړئ، ستاسو د کمپیوټر د سکرین رڼا به بنده شي. کله چې بیا پکې کار کوئ نو بغیر د کوم پاسورډ نه به بیا تاسو خپل کار شروع کوئ، یعنې کمپیوټر به بیا تاسو نه پاسورډ نه غواړي. هایبرنیټ کار دا دی چې زموږ کمپیوټر په مکمل ډول سره بندېږي په دې سره، مګر فرق یې د شوت ډاون او سویچ یوزر سره همدغه دی چې کوم پروګرام موږ اوپن کړی وي او کار پکې کوو، کله چې هایبرنیټ یې کوو موږ، نو په هماغه ځای باندې به ستا کمپیوټر کار بند کړی وي او په هماغه ځای به ولاړ وي. نو دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ کوم اوپن شوی پروګرام وي هغه بیرته په هماغه حالت کې به تاسو ته بیرته ښکاره شي چې په کوم حالت کې تاسو
خپل کمپیوټر هایبرنیټ کړی وي. بیا ورپسې دلته دغه خو د پاور بټن اکشن دغه خبرې وي. اوس دلته راځو د پرایویسي کې. په پرایویسي کې دلته دوه کمانډونه موږ سره موجود دي چې یو کمانډ دی د store and display recently opened program in the start menu. Second command is store and display recently opened items in the start menu and the taskbar. دغه کمانډونو په اساس باندې موږ څه کولی شو که چېرته دغه کمانډونه زموږ کمپیوټر کې نه وي آن شوي نو کله چې موږ دلته سټارټ مینو ته راځو اوس دلته او یو پروګرام موږ اوپن کوو نو د هغه اوپن پروګرام به په دغه برخه کې بیا موږ ته راځي. اوس دلته دغه یو پروګرام موږ اوپن کړی دی صحیح شو دغه EXPS ویور دغه موږ اوپن کړی دی بل هم نه دی. که موږ یو بل اوس اوپن کړو نو مثلا زه راځم چې اوپن کوم دغه انټرنیټ ایکسپلورر څنګه کوم اوپن کوم بیته بندوم دلته نو کله چې زه کله چې دلته سټارټ مینو ته راځم نو په دې برخه کې به بیرته دغه پروګرام ما سره به راغلی وي. دلته موږ سره څه لوډینګ شروع کړو. ته لوډینګ کوو نو په دې طریقه سره موږ کولی شو د کمپیوټر دغه پروګرامونه چې موږ کوم اوپن کړي وي هغه موږ سره بیرته راځي. که زه راشم سټارټ مینو دې برخې ته یو بل پروګرام زه اوپن کړم مثلا زه راځم دغه موزیلا فایرفاکس زه اوپن کوم دلته صحیح شو. موزیلا فایرفاکس موږ سره اوپن شو نو که زه دوهم ځل دپاره بیا به هغه آل پروګرام ته زه نه ځم ډایرکټ به ما ته په اوپن ریسنټ کې به د هغه کمانډ ما ته څنګه کړی راکړی بیا دلته راځم دلته سټارټ مینو ته نو ګوره د موزیلا یې موږ سره دې لیست ته راوستله. په همدې طریقه سره آل پروګرام ته بیا دلته ورځم نو دغه ځوان طبیعت لا اوس هم نه ده ساس شوی اوس هم پکې لوډ دی. نو که یو بل پروګرام موږ اوپن کړو آل پروګرام ته ځم مثلا زه دلته دغه ډیفالټ پروګرام دا زه اوپن کوم دې برخه کې نو زه چې وځم نو ما سره به دلته ډیفالټ پروګرام به دغه اوپن ریسنټلی کالم ته به انشاءالله دغه به بیا راشي. لس وخت غواړي بعضې پروګرامونه ډایرکټ راځي بعضې لږ وروسته راځي. یو بل به اوپن کړو چې موږ ته دې برخې ته راشي. د سکایپ به اوپن کړو دغه هم په لوډینګ کې شو بیرته به کلوز به کړو داسې سټارټ مینو ته چې اوس موږ دلته بیرته رالو په اوپن ریسنټلی کې دغه کالم موږ سره اضافه شو. که موږ غواړو چې د اوپن ریسنټلی دلته د کوم اپلیکیشن دی دلته به نه راځي دې برخې ته نو د هغې د نه راتګ لپاره به تاسو سیمپل داسې کار به وکړئ. نو کار به وکړئ چې دغه ټیک مارکونه به د دې برخې نه لرې کوئ. کله مو چې لرې کړه اوکې کوئ دلته چې اوکې مو کړو نو اوپن ریسنټلی اوس تاسو ګورئ خیر و خیرات دی او نور کوم کمانډونه به بیا تاسو سره کوم اپلیکیشن چې تاسو اوپن کړي هغه به دې برخې ته به بیا نه اضافه کیږي. نو محترمو دوستانو تر بیا چې زه بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کوم تاسو پر پاکه متعال الله سپارم. نو تاسو ته به اوس یو څو ثانیې وروسته په سکرین باندې نورې ویډیوز مونږ ښکاره شي هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. هر ویډیو چې وغواړئ نو هغه به تاسو به د هغې نه پوره معلومات ترلاسه کړئ. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کوم تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.